د روژې مبارکې میاشتې او 28م روژه ماتۍ د ځوانانو بیلابیلو چارواکو دیني عالمانو قومي مشرانو یو ځای ترسره کړ. له روژه ماتې وړاندې د قرآن عظیم الشان ختم ترسره شو او له ختم وروسته د سولې او مینې په دسترخوان روژه ماته او ناسته وشوه چې په ناسته کې خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت په خپلو خبرو کې له خوستیو ځوانانو مننه وکړه چې د تعامل او مینې په موخه داسې مراسم نیولي. ښاغلي قانت وویل چې پردیو کلاګرو تل دا هڅه کوله چې د افغانانو ترمن بې باوري حاکمه کړي او په دې سره دوی خپلو موخو ته رسیدل اسانه کړي. مولوي قانت وویل چې موږ یو نه بیلیدونکی ولس یو او تل به هڅه کوو چې د ولس او حکومت ترمن واټن له منځه یوسو. ښاغلي محبوب شاه قانت ډاډ څرګند کړ چې د الله جل جلاله په مرسته به دا ځل اختر آرام وي او ډاډمن امنیت به حاکم وي او په ځوانانو یې غږ وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې د خپل مسؤلیت له مخې له نظامي ځواکونو سره همکار پاتې شي. په مجموع کې موږ ټولو خوستوالو ته دا یو ډاډ او اطمینان ورکوو چې د امن په فضا کې به انشاءالله تاسو خپل زندگی خپل ژوند تیروئ. هر وخت یې موږ خپل امنیتي ځواکونه په کور اچولي دي. د همدې تاسو د ښې او هوساینې او مطمئنې زندګۍ لپاره موږ نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو او دا هلې ځلې او دا خدمات موږ د خپل ژوند لپاره د آخرت د اجر د ذریعه بولو او موږ ویاړ ده چې موږ د تاسو خدمات وکړو. د تاسو په خدمات کې موږ شپه ورځ خپل مصرف کوو او خدای دې وکړي چې راتلونکی اختر د ټولو خوستوالو د ټولو قشرونو په امن کې وي. موږ به انشاءالله په ټول توان او طاقت سره خپل خوبونه نه کوو. د دې لپاره تاسو خوبونه موږ انشاءالله په اراموو. موږ به خپله ستړیا نه حس کوو. تاسو ستونزې به هغه موږ انشاءالله. د مراسمو پر مهال خوستیو ځوانانو په یو غږ وویل چې افغانستان خپله خاوره ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې د ولسونو ترمنځ واټن ایجاد کړي.